بیا د ولایت مخ ته ولاړو د لبړ امر یې غوښتي دی بیا سپځلي ټانک 3 ورځې ما یې سره کړي وول تسلیم سه دی اوس هم کور په لبړ کې غوښې بیشي د ده نیکه بیا غوښې بیشلې د ورته ویل بیشه ټاپ نه غواړي د ده سر لکه د پشې توس او د ده مخ لکه غوا والا چاکلیټ دته بیا روزه کور دروازه رنګوي وایي چې ورک سي دی بیا د کرایې په سرای کې پلار تور حمله کړه زما کراکه دته بیا پاک کې د توت سایه ور ورسېده دی بیا مځکه رانیول هغه غر په راشین سو دی مچان کرلي و هغه ګرده په هوا سوه د دې کره میلمه ورلی دی یې ښی ور پوخ کړي دی بیا په تذکره کې د ولاړې عکس ور کړي و دی بیا ښاروالۍ ته تذکره واړول دا زموږ پلازما چای له نونه نه نیسي په ټي وي کې پټا اوسه د کور ته زنګ ور ولېول څوک خو به یې نه خوش کړي دی بیا هغه فلم کتي هستن ډول چې برنډه را جارو کوي دی بیا د فلم غدارو نه مړ کېدی په زوره مو مړ کوي دوم په پښتو فلم کې په جهانګیر پسې ټوپک ځغلوي دی د انضباطانو مشر و تورې عینکې کړې وې سپین هندارې ماتولې دته بیا د تور هنداره امر ورکړي مټر نه درلودې د کور هندارې ور تورې کړې د ده نیکه بیا ټابلیټکا خوړلې وه د ده پرانه په زوره رخشه خرڅه کړه د بیا خپل نیکه په چکه ووالي ور پر سر جرا درد کوي څونې خبرې کوي د بیا خیاطه ویله ول د درېیم لستوڼی مې ورکړه د یو په جنګ کې سیرې نیسي د بیا پرتګاش ته شاده خوا تړلي وویل دا څنګه کالي را جوړ کړي چې د بیا د چینجي په ګیم کې کپ وګټي د ده مخ لکه رنګه چینیا په چرسو کې چې سپین سرې خوري او د ده رخچینه لکه د مسکین مې ودانې یا ژېړې ماچې ډېرې دي په دغه ورځ موږ د نایدو سره هم خرڅ کړي د ده د انا تخلص بیا واوا جاوا ده د دې همسایه مړ سو که پن نه پیدا کېدی په سپین رنګ مو ولړي د بیا کبر ورکښي هغه زنجلو والا سوه دی بیا پسه لالوي چاړه نه پیدا کېده د بامه یې را وغورځوي د بیا د کور مخ ته د روحمزه بوتل چپکې ول واوه موږ هم پسه حلال کړي په دغه ورځ موږ د نوي دوسرای خرڅ کړي دی بیا ایلې راوړي وې ګرده ورځ یې نارې وهلې ول کو کو ول کوکاغه راځي د ده مخ لکه د سلاچې کوینې دی بیخي ساده دی د شمسي بیلې تاویل کړي په دغه ورځ موږ د نوي دوسرای خرڅ کړي نو یارانو دی د افغانستان د نفوس څخه وایستي او اجاره په نقشه کې نشته